دا حدیث وضاحت دا دے چې حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې رسول اللہ مبارک کو فرمائی صحاباو تا پدې حدیث کې سلور احکام خای درې احکام درې حکمونه ورته خای یو حضور فرمایل چې یو لتاسو نه چار اندام کوي نو پوزه کې دی وبوا چې یو بیا دی واپس توي معنا خواري دی وسرو کې نو پوزه کې وبا چول سنت دی او دویم نمبر حضور فرمایل چې تاسو په کانو باندې استنجا کوي نو بیا طاق استعمال وای زکه طاق الله پاک ته خوخ دی او الله پاک کې خوخای دریم نمبر حضور فرمایل چې کله یو لتاسو نه د خوب نه بیدار شي معنا ودی او بیا د خوب نه را پاسي نو بیا خپل لاسونه وینځي مخکې د دینه چې تاسو د چار اندام په بو کې دن نه کړي مخکې زمانہ کې بلوي چاټای وي غټ لوخي وو واړه لوخي نو غریبي او د فقیرۍ داورو نو چې چا به چار اندام کو نو پلاس به وبر اغسته نو حضور فرمایلا تاسو اول لاسونه وینځي او بعد کې پدیو بو کې لاسونه در نه کوي اسنه پلیت نه زکه یو لتاسو نه پوي کې چې زما لاس پچرته تیر کړي نه زما د بدن کمی حصے سره لګیدل نه منګه او تاسو د پدې حدیث کې 9 مسائل دي علما پکې مسائل ډېر وای خو ضروری تاسو ته 9 مسلې پدې یو حدیث کې نه یو مسله دا چې حضور فرمایلا چې تاسو استنجا کوئ نو طاق استعمال وای کانی پکانو یا پلوټو استنجا کوي نو طاق استعمال وای نور روایتو کې درې کانی راغلي څوک پکانو باندې استنجا کوي نو درې کانی به استعمال خو زمنګ فقها پکې یو قید لګای ان حصلت تنظیف بما دونها کدا انسان بدن د دریو کانو نه کم پاکېدو نو درې کانی پورا کول دا سنت دي نو د دین علماء یو مسله روباسي هغه مسله دا چې هر قسمه پلیتی چی نو هغه چې څوک درې کرته وینځي نو پاکيږي درې کرته کافی ده د دین سیوا نه بس پدریو کرته هر قسمه پلیتی چی وی هغه کافی نه خو زمنګ فقها په کې تفصیلم کوي پلیتیان دوه قسمه دي یو داسې پلیتی ده چې داغه رنگ وی جوسی وی نو د دې پاکواله پدې راځي چې داغه رنگ ختم شي داغه شکل لري شي بس پاک شي دویم داسې پلیتی د چرنګ نخ کاری شکل نخ کاری نو هغه بدري کرته وینځي او په هر کرت به نه چوړې چې نه چوړې دې کو په بند شوي بیا په نورې واچوا درې کرته سره پاکي کم سیس چې نه چوړې کیږي نه لکه صفونه وغیرہ شو نو دا غي د پاره مسله دا چې یو ځل بو پیواچه چې هغه ساس کې ختم شونه بیا به پیواچه نو چې ساس کې ختم شونه بیا به پیواچه نو دې سره پاکي نو یو مسله ته دار وتا چې هر قسمه پالیتی چی لاغه پدریو کرتو باندې پاکي ما سړی شکمن یوم دې مار پیو بیا چې یا واچ دې وینه پاک نو شکوک او شبهات ندی پکار بس پاکيږي یو کرت په وبو واچول یو دو کرت دریم او هر کرت نه چوڑی کینو بس کافی دی دریم کرت سره پاک شي لاس تم پاک شو او بم پاک شي سیزم پاک شي دیم نمبر مسله دا چې چار اندام سو کین اول بلاسونه وینځي تر مړوندونه پوره دیزه پوره کتاو سیاد شما د جمعې پورستا استاد ویلم چې د روټای نه مخ کې لاسونه وینځلم سنت دي دې مړوندونه پوره بعض خلک صرف دا ګوتی انځي په دې سنت نه ادا کوي دا به خاص دې مړوند پوره وینځي او دا رنګ چې چار اندام سو کینو ابتدا کې تر دې مړوند پوره لاس وینځل سنت دي موږ اوساسو علاقو کې د روټای نه مخ کې ارستو د لاس ته وینځلو رواج نشته خدا غلط ته مخ کې به وینځي او ورستو به وینځي امام نووي رحمه الله یو عالم دی هغه وایي که مخ کې چاونه وینځل او لاسونه پاکو بعض خلک وایي اوس مې چار اندامو کو نو د سنتو نه خلاف نه دی خو چې روټۍ دی وخړه نو خامخا به وینځي نو دویمه مسله دا ده چې د چار اندام نه مخ کې لاسونه وینځل تر مړوندونه پورې دا سنت دی دریم نمبر مسله دا ده
چې حضور فرمایل چې یو له تاسو نه د خوب نه بیدار شي ودی او راویښ شي نو لاسونه به وینځي. نو دا کم خوب یادوي، د ورځې که د شپې؟ نو دې کې د علماو دوه مسلک دي. یو مسلک دا دی چې دا د ورځې او د شپې دواړه یادوي، او دا صحیح مسلک دی. خوب دی که د ورځې او که د شپې وي، خو چې د خوب نه راپاسېدو نو انسان د لاس پته نه لګي چې څه سره لګېدل، وینځي به. او بعض علما وایي نه، رسول الله مبارک د شپې خوب یادوي، ځکه د شپې سړی وده کېږي نو جامې بدلوي یا کمیس وباسي، زیاتی جامې د ځان نه لرې کوي، نو کېدی شي په پلیتۍ باندې لاس ولګي. او د ورځې چې څوک وده کېږي نو زیاتی جامې د بدن نه وباسي. خو صحیح مسلک دا دی که د ورځې او که د شپې وي، خو چې د خوب نه راپاسېږي نو لوښي کې به لاس نه دننه کوي، پیله به وینځي. احتیاط په دې کې دی. څلورم نمبر مسله چې اوبه کله لګي او پلیتي پکې پروزي نو پلیتېږي، اگر که خوند رنگ بوی بدل نه، ځکه حضور وایي لاس پکې مدن نه کوئ. نو چې یو سړی وده شي او راپاسي د خوب نه نو په لاس خو ښکاره پلیتي نه ښکاري، او حضور وایي لاس به نه دننه کوې، ځکه که ستا لاس پلیتي نو ټیک د په اوبو کې خوند رنگ فرق رانغو، خو بیا هم پلیتېږي. نو لږې اوبه هغه پلیتېږي اگر که خوند او رنگ کې فرق نه و. اهل حدیث وایي چې دومره اوبه چې 2 چاټۍ ته ډکېږي، نو چې 2 چاټیو ته اوبه ورسېږي نو بیا پلیتېږي نه، خیر دی. که خوند او رنگ یې بدله وي نو خیر. موږ وایو ګوره حضور د چاراندام اوبه یاد کړي، دا خو 2 چاټۍ نه دا کمی. نو لږې اوبه سره پلیتېږي اگر که خوند او رنگ او بوی کې فرق نه و. یو ساس کې پلیتی د ټول کوی د پاره کافی ده. 5م نمبر مسله دا ده چې په عباداتو کې احتیاط پکاري. ها داسې نه ده چې یو سړی وده شي نو خامخا لاسې پلیتېږي، دا خو ضروري نه ده، لیکن احتیاط دا ده چې سړی د لاس وینځي. نو علما وایي سړی به په عباداتو کې احتیاط کوي، چراندام کې نو احتیاط کوا، موس کې نو احتیاط کوا، جامع بدلے نو احتیاط کوا، اودس ماتے نو احتیاط کوا. نو بنا دا عبادات پا احتیاط تا سمرا چه در احتیاط کیگی نو خدا. 6م نمبر مسئلہ دا چه حضور فرمائلا چه تاسو دا خوب نا پاسے گئی نو لاسون بوینزائی، زکا پتہ نہ لگی چه ستا لاس چرتش پتے رکڑے دا. گورا رسول اللہ مبارک نا قربان خپل امت تا دا مسئلو چل خی. دا دی علماء تا و دی استازانو تاوائی وی بعض خبر داسی چې داغی نم پا خلوالی نو پا خلکو بانی خنه لگی. بعض خبر داسی چې هغه پا داغی نم پا خلوانی والی نو سڑے خیسته نخکاری، نو داغی دا پارا با کنایات وی بائی سڑے امدق داغ سیزونو نمونالی نو خنخکاری خلکی خیسته نخکاری. نو کم سیزونا چې هغه پا جب آغستلو انسان تا خلق بد وی و بدخکاری نو دا غیب کنائی الفاظ وی. گوری رسول اللہ مبارک خپل نم یاد نکا چکی دیش ستا لاس فلانی زی سر لگی دلی، بلکہ حضور فرمیل سڑے پوئی گی نا چی دا لاس شپچرتا تیر کرنا نو کنائی استعمال کرا. نو باز خلق نمون یادائی دا عورتونو یا دا نور بیکار و زینو نو دانی پکار کنایات استعمالو الپکار دی. 9 نمبر یو مسئلہ روت اس الحمدللہ توسور آلا خو زما پا یاد کے استاسو پا یاد کے امدا سوا خلقو پٹو کی چا او دس ماتاو پلوٹو پا کانو بانے نو چی یو سڑے پٹی کی او دس مات کی پلوٹو پا کانی بانے زانوچ کی او استنجاو کی نو دے پاکی گی کن پاکی گی نو او دے پاک شا خو پلیت هم دے دا بدن پوری پلیتی انخط دا خو شریعت اغور تا معاف کرے دا نمونز و سر کولے شی سمانا دا که دا بدن لند شا پرتوگ یا جامع لمدیش وی او دا بدن سر اولگی دلا او استنجای پلوٹو کرے وا نو دا بدن او پرتوگی پلیتیگی کنا او پلیتیگی پکانو یا پلوٹو بانے استنجا کول دا سڑے دی سڑی بانی پلیتی باقی پاتے کیگی خدا اغا پلیتی دا چه معاف دا
سړی پې مونځ کولی شي، خو که فرضاً د انسان جامې لمدې شوې او هغه د بدن پورې ونښتې نو بیا پلیتېږي. ښه صحیح جامې نو هغه بیا په اوبو باندې استنجا پکار. اوس یو رواج راوتی خلک په اوبو باندې د تش او د سمات استنجام کوي. دا ګورې غلطه ده. اکثر ځایونو ته چې لاړ شي نو څوک لوټه یا کاغذ نه استعمالوي، او د سمات کی تش او د سمات کی اولوی او د سمات کی او استنجا په اوبو کې نور را رواني. دا سې نشي کېدی. دا بیا نه کېږي. ګورې نه مونځ کېږي او نه چارندام کېږي. ولې مونږ او تاسو اکثر ګرم خوراکونه کوو، تورې چیسکو او مسالې او غوړي خورو، نو دې سره د انسان مثانه کمزوري کېږي. نو چې مثانه کمزوري شي او او د سمات کې وړوکې نو چې ته راپاسې نو تا نه ساس کې تویږي. نو تر څو پورې چې ساس کې بند شوي نه وي هغه وخته پورې ته چارندام کې شروع هم نشي کولی. زمونږ فقها وایي ولا يصح له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول. سړی په چارندام کې هغه وخته پورې شروع نشي کولی چې د پوره یقین نه راغلی چې زما د بدن نه ساس کې بند شو. تاسو تجربه وکئ، تش او د سمات کوي او ځان په لوټه وچ کوي، 2-3 قدمه والی بیا چې خپل بدن وګورئ بیا به ساس کې تتوي. نو اوبو سره چېرته پاکېږي؟ زه په خپله یو ځای ته تللی وم پنجاب طرف ته، هلته به امامانو پسې ما مونځ نه کو. ما وی دوی خو په اوبو استنجا کوي او جمع ورکوي، او د پنجاب خلک خو مرچکي ډېر زیات خوري او مسالې ډېرې خوري، نو د هغوی چېرته تش او دس وچېږي. نو اکثر خلکو به هغه امام به هم جمع ته مخکې شو، استنجا به یې وکړه او وربغی معده د اودس کله دی. نو تر څو پورې چې چا لوټه نه استعمال کړي یا کاڼې نه استعمال کړي یا کاغذ، هغه وخت پورې به دی چارندام کې شروع نه کوي. صرف اوبه نه کافي کېږي. ګورئ اتم نمبر مسله دا ده، دا سړی چې وده شي او بیا راپاسي لاسونه به وینځي. دا رسول الله مبارک بالغو ته ویلي که ماشومانو ته؟ بالغانو ته. ګورئ ماشوم که وده شي او راپاسي نو لاس وینځل پې نشته خیر. بالغان او عاقلان لیونی او ماشومان د دې حکم نه مستثنا دي. نهم نمبر مسله دا چې دینه یو مسله دا راووته چې سړی وده شي او راپاسي نو چارندام کول ورته مستحب دي. تاسو ته که یاد دا مې درته ویلي مو، سړی چې وده کېږي نو چارندام باندې، بیا چې راپاسېږي نو بیا به چارندام کوي. نو د خوب نه د پاسېدلو نه بعد چارندام کول سنت دي، او چې وده کېږي نو چارندام کول سنت دي. دواړو صورتونو کې نو د دې نه دا مسله راووته چې سړی وده شي او بیا راپاسي نو چارندام به کوي. او چارندام کې وخت تېرول دا ډېره د لویه فضیلت خبره ده چې سړی هر وخت په چارندام کې وخت تېروي. بعضې خلک داسې کوي، دا بوډاګان وایي زه په اودس کې وخت تېروم، نو هغوی استنجا وکړي او چارندام نه کوي، نو په دې ورته ثواب نه میلاویږي. چارندام جدا سیز دی او استنجا جدا سیز دی. استنجا دې وکړه نو پلیتی دې د ځان نه لرې کړه، او چې چارندام دې وکړه نو بیا درته ثواب میلاویږي. صرف په استنجا باندې ثواب نه میلاویږي، دا خو تا پلیتی د ځان نه لرې کړه، خو بس هم لرې کې. او چارندام باندې چې هر وخت سړی چارندام کوي نو د دې ثواب ډېر دی. انشاءالله خپل ځای کې برام شي. تاسو به وایئ هر وخت چارندام کول خو ډېر ګران کار دی. نو زه ورته مسله اسانوم، شریعت کې توسع ده. ښه موږ وایو موږ لار وخته چې متیاز راځي موږ به څه چارندام ټینګ کو، نو د دې ثواب به راته څنګه میلاویږي؟ نو مسله دا ده چې بیا به تیمم ووهي. نو تیمم دو قسمه دی، یو تیمم د مونځ دپاره دی، نو د هغې دپاره شرط دا دی چې اوبه نه او یا اوبه وي خو ته بیمار استعمالولی نشي، یا روغې خو بوقه نشته او رسی نشته. نو دا چې کم تیمم د مونځ دپاره او کم تیمم چې د تلاوت دپاره وی او کم تیمم د کتابونو کتلو دپاره کې او کم تیمم چې ته وی زه همیشه په چارندام کې ګرځم، نو دې کې دا شرط نشته. که اوبه په سبیل کې وي
نو تب د جمعات پاغه دیوال باندې تیمم واله شي بسوا یا بار تیمم هوا نو تا تبا اللہ پاک د چاراندام اجر و ثواب درکای نو دا حکول شي کنا آسان اسو خبر نو کسړی چې څنګه او دس ماتاو او مقزه کې زر دیوال سره تیمم وهای بس تب چاراندام کې خو په دې تیمم بیا موز نشي کول د قران کریم تلاوت په کول شي د اسلام او د دین کتابونه په کتل شي د یو عالم سره ملاوي دي شي جمعات ته پکې راتلې شي خو صرف موز نشي کوله نو که چاراندام درنه نکیږي نو تیمم خو آسانه ده خو تیمم چل بس د کوي تاسو ته خودلې مو روزه کې نو تیمم ضروری صادر باندې تیمم نه کیږي ګوره اکثر خلک خپل صادر راګیر کې او غیله ډبونه ورکای ترسو پورې چې دومره ګرد پکې نه چې تی والوزی هغه وخت پورې پینه کیږي نو دا ځان خلک وای وی چې دوه درې ورې صادر واغوندي وی ګردونه پکې نو ګرد پکې چرته دومره ګرد خو نشته چې ستا لاسونه ګنده کی نو دا ګردونه پکې ضروری دي درود شریف و اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا